بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته د ټیک ټاک لیدونکو ته سلامونه، احترامات، په خیرونه. خدای دې وکړي چې ټول به ښه یاستئ، روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. زه اظهار یم او تاسو ته نن د ورزش له ډګره یو داسې میلمه لرم چې تاسې ټول یې پیژنئ او د هغه له فعالیتونو خبر لرئ او د هغه له څېرې سره اشنایي لرئ. نن را سره خوشبختانه داسې یو څوک میلمه دی چې هغه په ډېرو سختو شرایطو کې افغانستان خلکو ته، خپلو هیوادوالو ته خوښي ورکړې ده. موږ یو هغه وایي چې د ورزش د ډګر اتلان چې دي په رښتیني اتلان دي او د سولې سفیران دي. نن مې له همدغه ډګره د افغانستان ډېر تکړه او ښه مهنتکش خوارکښ انسان چې فعلا په لندن کې اوسیږي او دی د افغانستان لپاره مبارزه کوي او دی په سترګو نابینا ده، خو همیشه یې افغانستان ته لومړی دویم مقام اخیستی دی. ولی محمد نوري چې تاسو ټول به یې له نوم سره اشنایي لرئ، دی نو افغان نابینا لوبغاړی دی، خو داسې نابینا دی چې له هغه خلک چې په سترګو باندې هر څه ویني له هغوی قوي دی. دی قوي ځکه دی چې دی اوس هم په دې فکر کې چې څنګه خپلو هیوادوالو ته خوښي ورکړي، څنګه خپلو هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي او څنګه د خپلو هغو بېوزلو، غمځپلو، جنګ ځپلو هیوادوالو په شونډو باندې مسکا خپره کړي. دی نو که لندن ته هم راغلی دی، ارامه نه دی ناست، همیشه کوشش ورزش ډګر ته ودانګي، لوبې وکړي او خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي. د لا همت نه دی بایللی. نو آفرین موږ ټول ورته وایو. انشاءالله به دغه معزز انسان موږ سره میلمه وي، د ده په ژوند باندې به هم خبرې کوو، د ده په فعالیتونو باندې به هم خبرې کوو، همداسې دغه لوبو ته څنګه زړه ښه کړی ده، څومره عجیب فکر یې کړی دی چې لکه یو څوک د ځان سره فکر وکړي چې زه د یو څو شیبو لپاره سترګې پټې کړم، په یو اتاق کې د منډه وکړم، بیرون ساحه کې د منډه وکړم، که نو ډېره سخت دی که نه. داسې مسابقو کې کوم ډول اشتراک کوي، کومو مسابقو کې اشتراک کړی ده، څومره میډالونه یې اخیستي دي، د افغانستان لپاره یې څو بریاوې خپلې کړي دي. وبخښئ ماته یو زنګ و چې خدای وکړي غږ مې ډبل سوی نه وي، ځکه کله کله چې زنګ راسي غږ ډبلیږي. نو ملګرو دغه اطمینان ماته راځه چې زه به خپل میلمه سره بیا ورسم، خبرې به وکړو. انشاءالله تاسې هم که کومې پوښتنې لرئ، حمایت هم وکئ، پوښتنې هم وکئ، لایف هم شیر کړئ له ملګرو سره، او د دغه خپل اتل دومره ونازوئ چې دی خپل هم نورو لوبو ته تشویق سي او لوبې زیاتې وکړي، خپل همت یې نور هم چې د ده په وجود کې هغه جذبه نور هم راژوندی سي او د خپلو هیوادوالو په شونډو باندې مسکا خپره کړي. نو زه به مې خپل میلمه خواته یو چکر ورسم. جالبه خو دا ده چې په دې اړه به هم ډېرو ملګرو سره پوښتنې چې دی څنګه استفاده کوي نوري صاحب شهاني صاحب په خیر راغلی. فکر کوم چې کامره خو نه ده، خیر آن به چې څو دقیقې کامران صاحب نه څو خوشحال صاحب زه نه ښکارم. نه ته نه ښکارې نوري صاحب. همدغه ریفرنس چې کوم ځای نه سوی که نه، همدغلته یو کلیک وکړي، پاس کامرې نه ځای کمرې باندې کلیک وکړي، کامرې باندې کلیک وکړئ، همدا کوم ځای کې چې ریکویسټ په مارج باندې کلیک هلته پاس به کامره راځي. اوس توشکونه ښکاري، خو دې خو مخې راتاو کړه، مخې راتاو کړه. څنګه شو خوشحال صاحب؟ نه کامره نه ده روشن سوې. سیفټ وم. څنګه شو؟ او دا موبایل که صرف تا ته سیده کې سرچ هغه نیولی، بغلي نیولی ده. داسې که ما خو راتاو کړه. نه داسې نه نوري صاحب تا طرف ته دي، تا طرف ته نه بلې موبایل د سپیډ کې ده. داسې که ما نه پورټریټ کا لانډسکیپ دغه صحیح ده. لږ یې تاو کړه نورم. ښه لانډسکیپ یې کوم ځای ته تورېږه څنګه شو؟ همدا صحیح ده. تاسو لږ چاته تکیه وکړئ، انشاءالله تصویر هم پوره ښکاري. څنګه شو؟
ورېرې ته ووایه چې لږ ټلیفون شاته کړي چې ستا تصویر مکمل راسي. تصویر دې نیمه خشات مې کړ. شاته که ټلیفون هله ګلې ټلیفون شاته که نورم شاته سه نور هم ډېر لرې څه خوشحال صاحب تقریبا زم که د هغه راټیټ کړم څنګه ده تراکه دغه به راټیټ کړم ودرېږه یو دقیقه خوشحال صاحب زه دغه راټیټ کړم صحیح ووایه ته ودرېږه ته اوس هغه دغه ته لا تیسته کم دغه زه کلک کړم زوی څه شو دا شی څه شو دا بلاګی شو څنګه سوزي اوس څنګه خوشحال صاحب اوس بیخي صحیح شو نوري صاحب سړی مه شئ په خیر راغلی خدای دې راوله مننه له دې نه چې زموږ دعوت دی ومنه خپرونې ته راغلی مننه لومړی ته ستړی مه شئ د لایف ټولو لیدونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم هیله ده چې ټول به د عافیتو په جامو کې پټ وي ډیره مننه ژوندی اوسې ښاغلی نوري ما په پیل کې ملګرو ته معرفي کړلې او ډیری ملګري له تا سره پوره اشنایي لري ستا له کارکردګیو ستا له ویاړونو ستا له افتخاراتو دوی خبر دي ټول نو یو ځل په خپل هم تاسې د ځان په اړه ووایاست نوري څوک دی کومو ورزشونو سره اوله کې لوبېدلی دی لوبې کړي دي مطلب تمرین یې کړی دی وروسته څه قصه شوې دلته را رسېدلی دی او اوس د افغانستان د خوشحالۍ لپاره دغه انګیزه څنګه پیدا شوله د افغانستان د کومې سیمې دی انشاءالله نورو فعالیتونو باندې بیا خبره وکړو مننه خوشحال صاحب چې موږ ته مو نن په لایف کې وخت راکړ زه خو لومړی باید ووایم چې د افغانستان یم په افغانستان کې د کابل ولایت یم 11 کاله وړاندې زما په افغانستان کې دنده وله دندې پر مهال باندې د یو بیمې چاودنې له کبله مې دواړه سترګې نابینا شولې سخت ټپي شومه ان تر دې چې د 2 میاشتو لپاره پکې کوما ته لاړمه خو خفه نه ولم ځکه چې هر څه ول د هېواد لپاره ول د هېوادوالو لپاره ول ما ویل دا خو مې پکې سترګې ړندې شوې دا خو پکې کوما ته لاړم چې بیخي پکې را ژوندی سوی هم نه ولم او دواړه خپې او لاسونه مې هم نه ول خفه به نه ولم ځکه د هر څه ما د هېواد لپاره د هېوادوالو لپاره په ځان باندې منلي ول تاسو مخکې یادونه وکړه چې نوري صاحب مخکې هم لوبې کړي که نه شوق یې کومو لوبو سره و زه مخکې له دې چې نابینا شم زه د سوکوهنې لوبغاړی ولم ما د سوکوهنې په برخه کې هم سپارنګي البته سیالۍ په کابل کې کړي دي بعضې کلبونو کې ډېری د ملي ټیم هلکان ما پیژني نو دا چې بیا نابینا شولم ټپي شوم زوبل شوم ژوند بدل شو دنیا بدله شوه روشنایي لاړه تیارې ته لاړله بیا انګلستان ته راغلم د برټانیې حکومت له خوا نه ماته یو وړاندیز وسو د پناهندګي له خپلې کورنۍ سره انګلستان ته راوستلم تقریبا دا د کم شاوخوا 6 کاله کېږي اوس په انګلستان کې ژوند کوم نو په انګلستان کې کله چې انګلستان ته راغلم نو دلته ما پیل وکړ چې زه اوس باید داسې یو څه وکړم چې هېواد ورته ضرورت لري هېوادوال ورته ضرورت لري ما وکتل چې افغانستان خوشحال صاحب اورې غږ مې اورم په مینه اورم غواږ یم خبره ده نور ما وکتل چې افغانستان کې موږ په هر برخه کې لوبغاړي لرل هر ډول لوبغاړي موږ لرل موږ یوازې د ځغاستې نابینا لوبغاړی موږ نه لره نو ما دا تصمیم ونیو چې دغه تشه باید زه ډکه کړم موږ فوټبالر لره موږ فری فایټر لره موږ کرکټر لره موږ هر څوک لره نو ما ویل چې راځه داسې یو کار وکړه چې هېوادوال ورته ضرورت لري او په نړیوالو منډو باندې افغانستان بیرغ رپانده وساتي بیا هماغه څه چې لامبو وهنه او ځغاسته مې پیل کړله نو اوس الحمدلله په 2 برخو کې زه د افغانستان لپاره سیالۍ کومه د ځغاستې او د لامبو وهنې په برخه کې چې له نیکه مرغه مې تر اوسه مې 14 د ځغاستې سیالۍ کړې دي
او 2 د لامبو وهنو سیالۍ مې کړې دي. په هرې سیالۍ کې ما د افغانستان لپاره د سرو زرو مډالونو ترڅنګ ما ټرافیانې د سازمانونو جامونه هم ترلاسه کړي چې دا د افغانستان ټول ولس ته زه تبریکي وایم. دا ټول د افغانستان ویاړونه دي. نو خوشحال صاحب تقریبا قصې خو ډېرې دي، ژوند هغه خو ډېرې دي، خو خیر لایف د چون لایف کې به هم د دوستانو پوښتنې به هم راخلو. ځانګړې په لنډ ډول یوه کې معلومات په دې خاطر هم کوم چې ټول ملګري دوستان واخلي. ملګري په کمیټونو کې ټول درته سلامونه کوي، احترامات درته وړاندې کړه او هر یو ملګری د خپل زړه هغه درد در سره شریک کړه. خو ته یوه خبره همیشه کوې کله چې ما ته شخصي کې ویو چې زما سترګې زما هیوادوال دي، دا تر ټولو لویه خبره ده. نو دوی ټول درک چې زموږ اتل یې، زموږ افتخار یې، موږ در باندې ویاړو او خدای دې هر افغان ته دغسې همت ورکړي. یعنې په هېڅ وجه په هېڅ وخت کې باید خپل همت ونه بایلي. دا د افغانستان یوه ښه نمونه ده د ټولې نړۍ لپاره. تاسو یادوي نو دغه ملګرو سلامونه ته وعلیکم. تاسو یو ځل ووایئ چې دوی خوشحاله سي نوري صاحب زموږ غږ واورېد. علیکم سلام خوشحال صاحب. د لایف ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته خویندو ورونو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. زه هم سلامونه د سلامو ته علیکم. ټول ستړي مه شئ، په خیر راغلی. قدرمنو خویندو ورونو که پوښتنې لرئ، غوښتنې لرئ، نظریات یې در سره زما د ژوند په اړه، زما د ورزشي فعالیتونو په اړه، نو نر غوندې پوښتنه را سره کوی سئ، زه جوابولی سم انشاءالله. بله او کوم ملګري چې پوښتنه لري، غوښتنه لري، ریکویسټ دې وکړي زه ملګري راخلم، منځ منځ کې زه هم پوښتنې کوم، تاسې هم راخلم. زه هم ځینې پوښتنې لرم د هېوادوالو چې مطلب د هغوی په زړونو کې دي، د تاسو په نمایندګۍ به زه هم ترې کوم. دوی صاحب د وروستۍ سیالۍ په اړه ووایه. وروستۍ تا 2 غبرګې سیالۍ وکړلې. خوشحال صاحب هېوادوالو ته معلومه ده چې له نن نه یو میاشت وړاندې په لندن کې زما یوه نړیواله سیالۍ ترسره شوله په یو نړیوال سازمان کې چې میټرو بلاین سپورټ سازمان نومیږي. په دغه سازمان کې د یوروپ نه لوبغاړو پکې ګډون لره، 100 لوبغاړي ول پکې په دغه سیالۍ کې، البته د ځغاستې په برخه کې. نو ما په دغه یوې ورځ کې په 2 فارمټو کې 800 متره کې او 1.5 کیلومتر کې مسابقې وکړلې. له نیکه مرغه چې په دواړو سیالیو کې ما لومړی مقام ترلاسه کړ. 2 د سرو زرو مډالونه مې وګټل. دا چې 2 ښې سیالۍ مې وکړلې، لومړی مقام مې ترلاسه کړ. بیا د همدغه سازمان بیا کپ یعنې جام هم زما په نامه کړ چې د دې بریا مبارکي ټول ولس ته وایم. ډېره مننه. بس ټول ولس ته دې مبارکي، ټول ولس په تا باندې افتخار کوي او تا ته مبارکي وایي او د لا توفیق هیله درته کوي. نوري صاحب تاسو چې کله دغه سیالۍ کوئ دا د یو مشخص سازمان له طریقه ټولې لوبې حمایه کیږي که نه؟ دغه د لوبو سیستم سره هم داسې رقم سړی کولی شي اشتراک پکې وکړي؟ آیا ټول پکې نابینا خلک دي که نه؟ بینا خلک هم په دغه لوبو کې برخه اخلي، ونډه اخلي؟ خوشحال صاحب زه نه تنها نابینایانو سره لوبې کوم، زه بینایانو سره هم زه لوبې کوم. ما تر اوسه تقریبا 4 سیالۍ نابینایانو سره کړي. ما د هغو نه علاوه ما ټولې بینایانو سره کړي، یعنې 4 مې نابینایان او د پاتې 9 سیالۍ ما د بینایانو سره کړي دي. نو هر سیالۍ ته ځانګړي شرایط دي، د غوروي کمیټې دي، هغه ستا ټایم ګوري، ستا هغه فزیک ګوري، د یو سازمان لخوا ورته باید معرفي سي. نو له نیکه مرغه چې زه یوازینی نابینا افغان لوبغاړی یم چې د برټانیې د نظامي د معلولینو د ملي ټیم غړی هم یم. نه تنها چې زه د افغانستان لپاره سیالۍ کوم، البته زه د برټانیې د معلولینو د ملي ټیم غړی هم یم او ځانګړي غړیتوب یې لرم د همدغه ټیم. نو زه زیاتره وخت د همدغه نظامي ملي ټیم لخوا ورته معرفي کېږم او د برټش بلاین سپورټ سره هم غړیتوب لرم چې د هغه سازمان لخوا ورته معرفي کېږم. نو پروسې اوږدې دي.
نو کله چې ورته معرفي سو بیا سازمان کې موږ هغه بیا سره کله په کله کوي هغه فارمټو کې مثلا 800 متر سیالۍ کې لوبغاړي معلوم دي 100 متر کې معلوم دي 1.5 کیلومتر کې معلوم دي نو بیا که زه غواړم چې 800 کې سیالۍ وکړم بیا د 800 لپاره بیا زه ځانګړي آمادګي نیسم ځانګړي شرایط موږ نه غواړي بیا ځانګړي ټایم موږ نه غواړي په هغه کې موږ ته بیا آمادګي نیسو. ډیره مننه نوري صاحب. ملګرو سره به سوال دا مې کنه چې د غلوب لپاره همیشه چې یو څوک سیالۍ کې دغه لپاره مخکې له مخکې باید تمرین وسی. تاسو تمرینات په کوم شکل کوئ؟ څوک در سره دي؟ تناو کورنۍ غړي دي؟ استاد لري؟ ټرینر لري؟ په دې اړه کوی؟ خوشحال صاحب هر سیالۍ نه مخکې زه ځانګړي تمرینات کوم ځانګړي چمتووالی لرم. که چېرته زما اوږده منډه وي زه لنډې منډې سیالۍ کوم د اوږدو منډو سیالۍ هم کوم. که چېرته لنډه منډه وي د لنډې منډې لپاره زه ځانګړی روزونکی لرم ځانګړي روزونکي دي را سره. که چېرته اوږدې منډې هماغه د اوږدو منډو روزونکي را سره دي. اوس دا زما دغه تېره سیالۍ چې وله دا لنډې منډې ولې نو د دې لنډو منډو لپاره زما ځانګړي روزونکي چې دې لپاره موږ سپرنټ کار کوو. سپرنټ هدف دا ده چې تیزه منډه او په غونډیګانو موږ تمرینات کول. نو منډه څنګه کوم دا خو د دې په اړه ما بار هیوادوالو ته توضیحات ورکړي دي چې یو تسموي حلقه وي چې نیم متر اوږدوالی وي یو اړخ زه نیسم یو اړخ مې روزونکی نیسي ځانګړي ساحې لرو موږ ځانګړي کلپونه لرو د تمریناتو موږ هلته موږ خپل تمرینات کوو چمتووالی نیسو د خپلو سیالیو لپاره. ډیره ښه ده. دغه روزونکي بیا د چا لخوا دي؟ مطلب د همدلته د برېټانیې هېواد له طریقه دي تاسو ورته شخصي پیسې ورکوئ که نه د کومې ټولنې یا کوم ادرس لخوا د کوم سازمان لخوا دي تاسو سره؟ نه دوه ډول روزونکي دي. اوس بعضې سازمان کې چې زه سیالۍ کوم اما د سازمان لخوا نه ماته روزونکي راکول کېږي. بعضې سیالۍ د اوس تعقیب د ما دغه راتلونکې سیالۍ په جرمني کې ده نو دې کې ماته خپله د انویکټاس گیم ورته وایي خپله سازمان ماته روزونکي راکوي نو او معاش ټول حکومت ورکوي. ډیره مننه نوري صاحب. پوښتنې خو ما سره هسې هم ډېرې دي. زه به هم پوښتنې کوم ملګري به هم راخلم ملګري هم ډېرې پوښتنې لري. کېدای شي ځینې پوښتنې ما سره په ذهن کې نه وي د ملګرو پوښتنې نو که د اجازه وي چې دوی ته هم وخت ورکړو دوی راواخلو. په دواړو سترګو زه د ټولو خویندو ورونو په خدمت کې هېڅ مشکل نشته. ډیره مننه نوري صاحب. مننه ملګرو. نوي ملګري ټول په خیر راغلی. مننه چې لایک مو لایک شیر مو کړه نورو ملګرو سره او تاسو که پوښتنې لرئ غوښتنه لرئ نو کولی شئ کامره اوپن کړئ کامره خلاص کړئ برخه واخلئ او نوري صاحب تاسو یې راوړي. سمیر ګله شور درسره زیات دی ستړی نه شئ. اوس څنګه شو؟ خوشحاله الله غږ سلامونه ستړی مه شئ. په خیر سلامونه تاسو ته نوري صاحب ته خدای دې وکړي چې دواړه به راترک روغې وي او د صحت په جامو به سنباله وي. خوشحاله الله. مننه. ډیره مننه نوري صاحب. ډېر سره خبرې تاسو واورېدلې ته وضاحت ورکړئ. مننه خوشحاله الله. واقعیت کې زه خو هېڅ پوښتنه نه لرم خو فقط د نوري صاحب د تشویق دپاره چې داسې یو وتل او کم کارونه چې د په دغه نیم وجود په دغه حالات کې وطن دپاره وکړل هغه بنا خلکو ونه کړل. فقط د دغه خاص سلام دپاره راجګ شوم چې یو خاص سلام ورته زه وکړم او خدای دې چې هر ځای وي هر چېرته وي خدای دې تل آباد او خوشحاله لري. ډېره مننه. ښه وخت. زما په ځای بل څوک راجګ کړي خوشحاله الله لاندې کمنټونو کې پته وایي. ډېره مننه. ځینې ملګري داسې هم دي چې نوري صاحب صاحب فقط غواړي تا سره یو دوه خبرې وکړي نو دغوی ته به هم نوبت ورکوو. مشکل نشته. د ټولو سلامونو ته علیکم. که چا سلامونه پرېښي زموږ سلامونه هم ومنئ. که پوښتنه یې غوښتنه یې که فقط غږ مې هم اورئ زه په خدمت کې یم یو دعا سلام به وکړو ستونزه نشته. سلامونه نیکې هیلې احترامات الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نوري صاحب دغه نوی ملګری چې دا سید نعیم نومیږي او تا ته عسکري سلام اچولی د سلام یې وکړه درته نو په دې خاطر ما تا د غوښتل چې ووایم او احترامات یې ته وړاندې کړم. مهرباني. علیکم السلام. سلام خو په لاسو ما ونه لیده خو بیا هم نوري صاحب محترم
خوښ او خوشحاله یم چې ستاسو شان دروند شخص سره زما په لایف کې ملاقات وشو. زما دا ارمان دی چې نوري صاحب سره کینو یو ځای نه به خبرې کوو. خو دا چې مسافري ده، زه خپله په جرمني کې اوسېږم او تازه م راغلی یم، د افغانستان نه راغلی یم او ډېرې د هماغه غزي نه تعقیبولي. خوښ او خوشحاله یم چې تاسو سره په لایف کې ملګری شوم. د دې بل ملګري نه هم ډېره زیاته مننه. مننه ډیره وروره. مننه تاسو سلام دی د خوشحالۍ د احساس ته لاسه بیخي زما دا بدن بل شان دی نوري صاحب. الله پاک مو خوشحاله او آباد لره. زموږ ویاړي چې هر ځای کې سرفراز او آباد اوسي او ستا په شان خلک ډېر زیات شي. خدای دې عزت وکړي. مننه وروره. کور مو آباد. نوري صاحب کو دا معلومات موږ ته راکړئ چې تاسو خپلو بچو په هکله چې مطلب څو ماشومان لرئ، څو هلکان دي په خیر سره، څو جنکۍ دي، څنګه تېرېږي؟ په دواړو سترګو انشاءالله، په دواړو سترګو. الحمدلله مال د الله. زما 3 اولادونه دي، 2 مې لورګانې دي او یو مې زوی ده. نو 3 واړه اولادونه مې په سترګو نه دي لیدلي. دا 3 واړه اولادونه زما په نابیناتوب کې پیدا شوي. نه تنها زما اولادونه بلکې ورېندار دي، یعنې مېرمنه مې هم نه ده لیدلې. نو دعا کوئ چې لومړی په دې دنیا وګورو، که په دې دنیا مې نه سي، خدای دې په آخرت کې په موږ ولیدل کړي. امین امین. نوري صاحب تاسو یو مرکه کې ما اورېدلي ول چې تاسو نه پوښتنه داسې وه چې ستاسو لوی ارمان، لویه هیله څه ده؟ یوه لویه هیله مو دا وه چې زه خپل بچي وګورم. دغه پوښتنه یو ځل بیا زه کوم چې د نوري صاحب لوی ارمان، لویه هیله څه ده؟ مخکې له دې چې د پوښتنې ته ځواب وایي، دلته ډېر قدرمن میلمانه مشران راغله، هغوی ته سلامونه کومه. ساګر لالا راغی، په خیر راغلی، ستړی مه سئ، خدای دې راوله لالا. زازی صاحب تاسې په خیر راغلی، ستړي مه سئ. دوی هم درته سلامونه احترامات وړاندې کړي دي. نوري صاحب مهرباني. زه هم په خپل وار سره لومړی ټولو میلمنو ته، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشحال صاحب رښتیا هم بار بار ما نه په رسنیو کې دا پوښتنه کېږي چې ستر ارمان دې څه ده؟ نو ارمانونه خو د انسانانو ډېر وي، ډېر وي، ډېر وي. خو زه خو بلا ورپسې دنیا مې ولیدله، رنګونه مې ولیدل، هر څه مې ولیدل. په ځوانۍ کې نابینا شوم، هغه بل اړخ ده. دا چې کله چې نابینا شوم، بیا ما واده وکړ، بیا مې اولادونه وسول. نو اوس مې د 3 اولادونه مې دي چې دا مې په سترګو نه دي لیدلي، مېرمنه مې په سترګو نه ده لیدلې. نو تقریبا د ما شخصي ارمان هم دا ده چې لومړی دوی وګورم، مېرمنه او اولادونه. نور خو بیا ارمانونه ډېر دي چې تقریبا وطن کې د څه وي، څه دې وي، امن دې وي، اتفاق وي، اتحاد دې وي، ډېر مسایل نور دي. خو فقط شخصي ارمان ما تاسو ویل چې فقط خپله مېرمنه او اولادونه وګورم. دغه هلک پوښتنه دا وه چې اولادونه دې څو هلکان دي، څو نجونې دي؟ داسې یو پوښتنه وه. 2 مې لورګانې دي، مال د الله. یو مې زوی ده، وړکی مې زوی ده، مشرانې مې لورګانې دي. دا لور مې ناست هم ده. نو کلثوم یو عسکري سلام واچوه کاکاګانو ته. کاکاګانو سلام. السلام علیکم کاکاګانو، څنګه ښه؟ دا مې لور ده. وعلیکم سلام. کلثوم خو ډېره ښایسته نجلۍ، ډېره خوږه نجلۍ. څو ورځې مخکې لکه چې کلیزه هم وه. د کلثوم کلیزه نه، دا مې مشر لور ده. پخوا کې موږ سره تصویرانو کې به ممکن وي مریم کلیزه وله. مریم د 15 کالو شوله، د هغې کلیزه وله. مریم خو اوس نشته، ویده به یا بره کوټه کې وي. خو دغه لایف کې چې تاسو سره مېلمه یم، مګر د کلثوم راته د دغه ټرایپاډ کې مې تلیفون راته کلثوم برابر کړ. ملګرو ته خو پته ده چې زه تقریبا که تلیفون کې ګوتوم دلته سکرین خرابېږي. خو زه خو وایس اوور هم کارولی شم، تلیفون کې مشکل ماته نشته، غږیز پروګرام پکې لرم. خو دلته کلثوم راسره کومک کوي په دې لارې کې. یو ملګری بل هم راغلم، د سره خبرې کوو. بعد د هغې نه به د موبایل په اړه، د موبایل د استعمال په اړه چې تاسو سوشل میډیا څنګه استفاده کوئ. خلکو سره پوښتنه دغه ده چې تاسو خو نه وینئ، سوشل میډیا به څنګه استعمالوئ؟ په دې اړه به ځواب وروسته راکوئ. زه به یو ملګری راواخلم چې که پوښتنه لري. سمه ده، مشکل نشته. فکر کوم ملګری کومې هغه نسته، ریکویسټ کې نه و. مهرباني نوري صاحب، تاسو سوشل میډیا څنګه استفاده کوئ؟ مثلا موبایل څنګه استفاده کوئ؟ نمبر څنګه پیدا کوئ؟ کومنټ څنګه لولئ؟ لایکونه څنګه ګورئ؟ په دې اړه که دوستانو ته ووایئ. خوشحال صاحب، زه سامسنګ ټلیفونونه کارولی سم، آیفون کارولی سم. په دې ټلیفون خپل آیفون استفاده کوم. تقریبا پخوا به مې سامسنګ کاروه، اما اوس آیفون استفاده کوم په خپله. نو په آیفون کې زه هر ډول کار چې وضع کولی شم. په خپله پوسټ کولی شم، په خپله کمنټونه لوستلی شم، په خپله ریپلای کولی شم، لایکونه ته تللی شم. لایکونه خو ډېر وي، خو البته هغه لیست د لایکو ته تللی شم.
تقریبا همداسې شعر معلومي چې چا شعر کړی، څه رقم شعر سوي دی، څومره شعر دی، څومره ویو ویډیو اخیستي، او تقریبا همداسې یوټیوب کې مثال ویډیوګانې که غواړم سرچ یې کړم پیدا یې کړم، ګوګل تقریبا زما استاد ده چې هر ډول ستونزه زه ولرم ډایرکټ ګوګل ته چې مطلب دغه څنګه وکړم، په لاره تنها تللی شمه، ځانګړي اپونه دي ما سره چې په هغې باندې زه کتاب لوستلی شمه، یو پوسټ ما ته راسي کور ته، زه ضرورت نه لرم چې څوک ما ته پوسټ ووایي، ځانګړی اپ ده ما سره په نامه دی بی مای آیز او ورقې ته نیسم راته مستقیمه خط وایي پوسټ په دی چا څه په اړه دی چی خط ده. نو الحمدلله اوس دا ما خپل پیج ده، خپل ټیک ټاک اکاونټ مې ده، خپل یوټیوب دا ټول خپل شخصي اکاونټونه مې زه په خپله کاروم. سمه ده د مطبوعاتو مسؤل مې شته ده، اما زه چې کله هم وخت لرم د مینوالو کمنټو ته مې ځم ګورم، نو نظریات یې اورم، پوه شئ هر څه زه مشکل نشته ده الحمدلله دا کار کولی شم. بېشکه ډېره مننه. زه یو دوه ملګري راخلم، دوی نه به واورو صاحب تانه پوښتنه لري. ډاکټر صاحب جمیل. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ټولو دوستانو ته، خوشحال صاحب، نوري صاحب، ټولو ته. خدای دې راوله، مهرباني. وعلیکم السلام. قربان شم، خوشحاله اوسئ. سلامونه تاسو ته مې سلامونه اوریدونکو. وعلیکم السلام. ته هم سره یم شیخ حضرت. زما آواز لرئ؟ اورو غږ تصویر دې باندې کې مهرباني. قربان شم وروره، بس نوري صاحب نه به موږ څه پوښتنه لرو. نوري صاحب خو محترم سړی دی او الله تعالی دې ټولو افغانانو ته داسې هدایت ورکړي چې نوري صاحب په دې حالت دومره وطنوال او مینه ناک سړی دی، نو دې کې به موږ چې وي د ده نه به موږ څه پوښتنه ولرو. بس الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته داسې هدایت وکړي چې په وطن مین شو. نورم اگر چې مین یو خو داسې خاص مین به نه یو، زه چې فکر کوم لکه د نوري صاحب غوندې، لکه دی چې په دې سترګو چې دی نه خپل وطن لیدلی، نه خپل غازیان لیدلي دي، او دی داسې یو انسان دی، داسې یو شخصیت دی، نو الله تعالی دې اجرونه درکړي درته نوري صاحب. مننه ورور مې، خوشحاله اوسئ. زما خو خوشحاله اوسئ. ملګرو کله چې راځئ کوم هغه ملګري چې غواړي پوښتنه ولري یا هم نوري صاحب ته غوښتنه ولري، هغوی د کال واچي کامره د آن کې چې د هغوی پوښتنې راواخلو. صحیح ده؟ نو داسې به لږ ښه سي چې ملګرو پوښتنې ولري، هغه به لږ ښه راسي. او که پوښتنې ته هم څوک راځي کولی شي راسي، زه باقي هغه نه لرم اصلا. ښه خبره. بنده کړله ځکه شور ورسره بیخي زیات وه، او ملګري د یوه هیله ملګرو نه همدا ده چې برخه څکله اخلي دغه یو موقعیت لږ ښه انتخاب کړي. السلام علیکم ورونه، جوړې په خیر یې؟ وعلیکم سلام، ستړی مه شې، وخت دې په خیر راغلی. وعلیکم السلام. خیر اوسې، مننه، ژوندی اوسې. ډېره مننه ورور، مهرباني. نوري صاحب د غږ اوري، پوښتنه غوښتنه څه ویل لرې؟ موږ به څه مهرباني ورته وکړو، بس دا د ده دیدار ته راوختلو چې دی ووینو چې جوړ روغ یې راته څه پوښتنه به ورته لرو. مننه، خوشحاله اوسه، جاده شه، ژوندی اوسې، دیدار وکړي وروره، بس چې دی په دغه سترګو په دغه تن باندې د ملک سره خدمت کوي. مننه، کور یې آباد. بس جاده شه وروره، موږ ته د الله توفیق ډېره مننه. بل زمونږ په ځای راوخېږئ وروره. خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. نوري صاحب تر ټولو سخته سیالۍ کله وه؟ څنګه سیالۍ وه؟ سیالۍ خو ټولې سختې دي خوشحال صاحب. هر امتحان، هغه سیالۍ چې د وطن استازیتوب پکې وي هغه سخته وي، فشار ډېر وي، مسؤلیت ډېر وي. نو بالخصوص بیا ما ته چانس ډېر د غورځېدلو وي که نه، نو زما هره سیالۍ سخته وي. خو د ما د ټنکي چمپین په نامه سیالۍ وله چې هغې کې هم ما اتلولي ترلاسه کړله تېر کال وله، تقریبا یو 6 میاشتې وړاندې، چې هغه کې ټول بینایان ول. نو
هغې سیالۍ کې زه خوږم شوم، خو الحمدلله ما پکې بریا ترلاسه کړله. د ما دغه چپ کوناټۍ چپ پسینۍ برخه، یعنی چې کله زه خلاص شوم تقریبا یعنی زه بیخي درېدلی نه شوم، پښه مې لکه ماته چې کشالوله مې ځان پسې په دغه ډول باندې خواږر مې کسرت پې نه پرېږي ځان باندې. خو بیا مې استراحت وکړ، تقریبا فیزیوتراپیسټ او مساج تراپیسټ دا مسایل مې تعقیب کړل، یو څونه وخت یې ونیو، بیا بېرته الحمدلله ښه شوم. نو تقریبا هر ډول څومره چې لوبغاړي ډېر وي، څومره چې سیالۍ هغه وي، هماغونه بیا فشار هم په ما باندې ډېر وي. خو په زور د الله زه هرې سیالۍ ته چمتوالی لرم، دغه مې کامیابي ده. زه د ما دوامداره تمرینات جاری وي، ورځ کې 2 وخته، ورځ کې یو د حتما زما تمرینات وي. نو چې کله سیالۍ را برابرېږي مخامخ کېږم، زه نو هغه الحمدلله ستونزه ورسره نه لرم. ډېره مننه نوري صاحب. دغه چون اروپایي هېوادونه انګلستان طبعا چې یو څوک سفر کوي، موټر کې به سفر کوي، ټرین کې به ځي، میټرو کې به ځي، طیاره کې به ځي. دغه سفرونو په اړه هم که راته ووایي چې سفر په کوم ډول کوي، ټکټونه څه رقم اخلي، څه رقم بیا مثلا ته ادرس پیدا کوي. ځکه دا هم یو ډول پوښتنه ده چې ډېره سخته ده ستاسې لپاره، موږ ته دغسې ښکاري. خوشحال صاحب زما خو ما سره خو کسان شته دي چې ما هر ځای ته انتقال کړي، بومې ټولې ستونزې راته حل کړي. اما که څوک نه وي دغلته زه کښېنم. ښه، ډېره مننه نوري صاحب. څو دقیقو کې بېرته راخلم، فکر کوم هغه لایف یې قاطع څه حتما څه مشکل به پیدا شوی. هغه ملګري چې غواړي برخه واخلي، نوري صاحب نه پوښتنه ولري، غوښتنه ولري، کولی شئ برخه واخلئ را سره. که غوښتنه لرئ، که پوښتنه لرئ، تاسې کولی شئ. د ځینو ملګرو کومنټونه ماته نه ښکاري، نو په هغې بخښنه تاسې وکئ او لایف له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې د نوري صاحب دغه مرکه نور ملګري هم وګوري. زه به نوري صاحب سره بیرته تماس ونیسم. دغه دی. بیا هم په خیرونه ستړي مه شئ، خو کامره آف ده. کامره بیا زوی آن که خیر، کامره دې آن خیر ښکاره شوې. آن شو خوشحال صاحب و ښکاره شو. بیا هم په خیر راغلی، ستړی مه شئ. خدای دې راولي. خدای مې د په شادۍ راولي. بیا هم ټولو مېلمنو ته، ټولو لیدونکو اورېدونکو سلامونه. ښه، پوښتنه څه وله؟ پوښتنه د سفر په اړه. سفر زه خوشحال صاحب ما خو مخکې وویلې چې زه سفر لپاره کسان شته چې اخوا دېخوا ما بوځي، ځانګړي کسان دي، ځانګړي خدمتګاران شته دي چې د برټانیې حکومت لخوا نه ماته راکړل شوي دي. اما که څوک نه وي، زه کولی شم چې ډاډه زه سفر وکړم. یورپ کې هر هېواد ته لاړ شم. په ټرین کې هم ما تنها سفر کړی ده، په طیارې کې مې هم تنها سفر کړی ده. زه هیڅ ډول مشکل نه لرم. فقط ټکټ د فقط په ټلیفون باندې هم اخیستی شم، آنلاین هم ځانګړي اپونه دي، هلته زه کولی شم ټکټ واخلم، که په ټرین کې وي که په هوایي هم وي. خو بیا ما ته اسان ډایرکټ ټلیفون کوم ټکټ اخلم. ټکټ مې چې کله واخیسته ټرین سټیشن ته، مثال څوک نشته چې ما هلته بوځي، ډایرکټ ټکسي ته زنګ وهم، ټکسي راځي کور نه پیک اپ کوي، پورته کوي مې، ډایرکټ مې ټرین سټیشن ته کوي. ټرین سټیشن ته مې چې بوځي، هر ټرین سټیشن هر دغه ټرینونه دي، که بسونه دي او که هوایي هغه طیارې دي، دوی د معلولینو لپاره ځانګړي خدمات لري. اوس که ټرین کې زه ځم، ټرین خپله د معلولینو لپاره فري خدمات لري. نو هلته زه د ټرین مسؤلین پیدا کوم، چې ټرین مسؤلین پیدا کړه، هغو ته زه وسپارل کېږم. کله چې هغو ته زه ور وسپارل شم، بیا زه بېغمه شم. زه ورته وایم چې زه فرض مثال د انګلنډ یو ځای نه تر مانچسټر ته زه غواړم زه لاړ شم، مثال په ډول. نو دا ټوله لاره کې راهنمایي دوی ما ته د مسؤلین د ټرین راکوي. مثال یو ټرین د چینج راځي یو ځای کې، هغه کس مې بل ته سپاري، بل
او نه پوهېږم چې لایف قاطع څه بیا نه پوهېږم نوري صاحب سره څه مشکل به وي یا به ټلیفون کې کله کله. په هر حال بیا هم ډېره مننه. هغه ملګري چې غواړي برخه واخلي، پوښتنه ولري، غوښتنه ولري، نوري صاحب ته کومه خاصه ډالۍ ولري، نو کولی شئ برخه واخلئ. را سره زه تاسې راخلم. کمره هم خلاصوئ، کمره باید خلاصوي. د ملګرو کمره که بند دی بیا زه ښکته کومه. نو هیله همداره چې کمره ملګري خلاصه کړي راسي. که تاسې ورته شعر ډالۍ کوئ هم کولی شئ. که تاسې کومه خوږه خبره ورته لرئ هغه هم ورته ووایئ. هر ډول چې تاسې مطلب نوري صاحب ته ډالۍ لرئ نو تاسې کولی شئ. زه به اول نوري صاحب راواخلم بیا به د نور ملګرو ته نوبت ورکړم. انس کامران که زه وکم کامران که زه کامران کا ورېره ګلې آنده که زه او انسو نوري صاحب بیا هم ستړي مه شوې. نه پوهېږم دویم ځل د لایف خطا کېږي چې خدای دې خیر صاحب زه نه پوهېږم ټلیفون سره خو موږ لاس هم لرو او وائی فای هم ده او ډیټا هم زما شته. کله ځینې شی هغه د هغه کېږي. ملګرو نه هیله همداره چې دا لایف لږ شیشه وټکوئ، سوره چې وټکول چې دا لایف نه خرابېږي، خطا کېږي هم نه. دلته زموږ یو ملګری دی دا درته غواړي ډالۍ وکړي، یو شعر درته ډالۍ کړي. نوري صاحب شعر شاعري دې خوښېږي؟ یاره خوشحال صاحب کله نا کله ستاسو د اکاونټونو د شعر شاعري اورم، ډېر سخت خوند کوي. ډېره مننه. دلته زما یو ډېر خوږ ملګری دا ډېر ښه غږ هم لري. دا به تاسو د غازي امان الله خانه یو جاوید اخلي یوه سندره ویلې ده، بیا ډېر ښه شعر ده. غازي امان الله ته یې لیکلی ده. دا به تاسو ډالۍ کړي، دغه به زه راواخلم. نور ملګري چې څوک پوښتنه لري، غوښتنه لري، کولی شئ ریکویسټ وکړئ. زه تاسې په پوره مینه راخلم. نو نوري صاحب ستاسې هرې پوښتنې ته ستاسې غوښتنې ته ځواب ووایي. سلامونه او نیکې هیلې احترامات خوشحال لالا تاسو ته او میلمه محترم ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي. او یو خاص سلام د لایف لیدونکو ته. ډېره مننه. په خیر راغلی انس افغان صاحب. کور دې وطن په خیر راغلی. قربان دې دلته کسې بیرون کې شور در سره ډېر ده. ولا زه بیرون ته ناست یم، خو دلته د ایسي د کمرې سره ایسي لګېږي، نو امکان دی وشي چې د هغې شور وي. نوري صاحب ته ما وویل چې انس افغان به تاته د غازي امان الله خان شعر ډالۍ کړي. مهرباني په سترګو ولې نه، موږ چې څومره د ده ستاینه وکړو هغه کمه دی. خو په دې زمزمه باندې به یې ونازوو. د ازادۍ د اسمان مرې و غازي امان الله، شاه غازي امان الله. د ازادۍ د اسمان مرې و غازي امان الله، شاه غازي امان الله. تور کمیس دید بخمل کمر بند دید تلا، تور کمیس دید بخمل کمر بند دید تلا. و غازی امان الله، شاه غازی امان الله، شاه غازی امان الله. نقشه کې کور د افغان جوړ شو، غازی امان الله، شاه غازی امان الله. نقشه کې کور د افغان جوړ شو، غازی امان الله، شاه غازی امان الله. سل کاله پس دی په دوبا کې یادونه، و غازی امان الله، شاه غازی امان الله. تور کمیس دید بخمل کمر بند دید تلا، تور کمیس دید بخمل کمر بند دید تلا. و غازی امان الله، شاه غازی امان الله، شاه غازی امان الله. د تورې شلنګ دی لکه تندر، و غازی امان الله، شاه غازی امان الله. د تورې شلنګ دی لکه تندر، و غازی امان الله، شاه غازی امان الله. په انګریز پریوتو په تیښته بیرته ځینا،
وغازی امان الله شغازی امان الله تور کمیس دید بخمل کمر بندید تلا تور کمیس دید بخمل کمر بندید تلا وغازی امان الله شغازی امان الله شغازی امان الله د خپلواکۍ د اسمان لمرې وغازي امان الله شغازي امان الله د خپلواکۍ د اسمان لمرې وغازي امان الله شغازي امان الله پترنا د افغانانو انګړونه وغازي امان الله شغازی امان الله تور کمیس دید بخمل کمر بند دید تلا تور کمیس دید بخمل کمر بند دید تلا وغازی امان الله شغازی امان الله شغازی امان الله مننه قربان بخښنه غواړم ځای مې بې سوره دی اواز به صحیح نه درته نو زما هر وخت ځای داسې بې سوره وي داسې ځای صحیح نه دی په ډېره بخښنه سره قربان قربان مشم تاسو ته ښه لایف ښه ژوند او ښه شیبې ټول ډېره مننه نوري صاحب یو بل ملګری راخلو بیا به مو ته خبره وکړو صحیح ده السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه ورور بخیر راغلی؟ ښه قراري د خیرت دی. خوشحاله اوسې ژوندی اوسې. نو ولی محمد نوري صاحب را سره دی، تاسو ته مخامخ دی. نو مهرباني پوښتنه غوښتنه څه لرئ ورته؟ السلام علیکم محمد صاحب. ښه قراري د خیرت دی. شکر الحمدلله بخیر. شکر دی په دعاګانې دی. دا اوس مې لایف کې کته هغه د ورور هغه راته ویلې که نه بس هسې په تبه ورته کېناستې. موږ خو د ایټالۍ نه غږېږو. هو ډېره مننه ورور چې برخه دې واخیستله. خیر ویسئ. بخیر تاسو نه کور والا نوري صاحب قربان اړیکه زه یو دفعه بنده کوم. تر ټولو سخت شیبې سخت حالات چې کله کله تا خفه کوي څه دي؟ داسې ده چې خوشحال صاحب کله چې د یو شخصي وي یو په کل کې د وطن دردونه وي. د وطن هر درد چې زما تر غوږو راځي زه سخته شیبې د ما د هغه وي. او نور شخصي درته څه شخصي خو نو تقریبا زه به داسې نامرده خبرې نه کوم چې زه ژوند نه ناراضه یم. البته ډیری وخت چې زه ډیری معلولین ګورم هغوی کفري الفاظ استفاده کوي. ژوند نه ناخوښې دي، وایي دا څه ژوند ده، دا هره شیبه په ما باندې مرګ تېرېږي دا او هغه. نو الحمدلله څه خاص شی نشته. خوشحال صاحب زه وایم سخت علاوه د وطن هغه دردونه غمونه مرګ دا بعض مسایل چې د وطن را باندې ولګي دا مې ځوري. ورور ډېره مننه. خیر په دې اړه نه غواړم ډېرې خبرې وکړم. ممکن ملګري مې احساساتي سي او شاید په تام ډېر تاثیر وکړي. ځکه دا موضوع همدلته بسته کومه. نوي ملګري درانه ملګري راغلي. ښاغلی ضمیر خان ضمیر ډېر ښه شاعر د پښتو ژبې. سلامونه وعلیکم سلام. زه احترامات ورته وړاندې کوم. زموږ ځوان مبارز چې فکر کوم هغه څوک چې سوشل میډیا سره لاسرسی لري هغه یې حتما پېژني. ښاغلی الکوزی په خیر راغلی. ستړي مه شئ. که وخت در سره یو څو دقیقې راسئ نوري صاحب د تشویق لپاره. نوري صاحب خو داسې مبارزې کړي د افغانستان لپاره چې اوس وخت نو د خپلو هیوادوالو لپاره د خپلو هغه هیوادوالو لپاره چې همدا اوس هم ډېری د غم په ټغر ناست دی ورته مسکا ورکوي. نوري صاحب د راتلونکي سیالۍ په اړه راته وایي. تا ویل راتلونکې سیالۍ مې جرمني کې ده.
څه ډول سیالي ده، کوم ډول سیالي توضیحات کراسي خو بسی؟ خوشحال صاحب دغه سیالي چې په جرمني کې ده وخت ځانګړی نه ده، دا به ډیره تاریخي سیالي وي، دا به ډیره اساسي سیالي وي. نو په دغه سیالي کې به د 14 هیوادو 14 هیوادو لوبغاړي په دې کې ګډون لري. نو په دغه سیالۍ کې به زه 2 فارمټو کې سیالۍ کوم چې منډه به وي، لنډه او لامبو وهنه به وي. نو تقریبا وخت او نور جزئیات به ان شاء الله ټولو هیوادوالو سره په وخت سره شیر کیږي. همداسې ممکن د جرمني سیالۍ نه مخکې د ما د لامبو وهنې یو څو سیالۍ هم په لاره دي. بعضې مسایل دي چې درګه د په لاره دي، زما روزونکي زما کلبونه چې کوم کلبو کې زه سویمینګ کوم که نه او کومو سازمانو سره، نو انشاءالله پوره جزئیات به هیوادوالو سره شریک شي چې تر څو کومه سیالۍ رالنډې. ډېره مننه. نوري صاحب تاسې د لامبو وهلو سیالۍ هم زیاتې کړي، د منډې مو هم کړي، کومه درته اسانه برېښي؟ طبعا دواړه سختې دي، ستاسو لپاره بیخي سختې دي. یاره خوشحال صاحب د لامبو وهنې سیالۍ یو له بله سختې دي، اوس دواړو کې رسک نه پوهېږم. نوري صاحب وویلې چې زه نه پوهېږم، وایي چې د لایف کله کله قطع کېږي، نو تلیفون نه پوهېږم اصلي قصه به چې زه خو سیسمونو باندې ځم ډېر زما هم سر نه خلاصېږي چې اصلي قصه څه ده، خو په هر حال زه بېرته راخلمه. ډېره مننه ملګرو، تاسو نه هم چې لایف مو ملګرو سره شیر که، لایک مو که، نو ښه نوري صاحب بېرته راخلمه. ضمیر لاله که وخت لرې یو څو دقیقو ته راسه، نوري صاحب د تشویق لپاره څو خبرې به هم ورته ولرم. نوري صاحب بیا هم په خیرونه ستړی مه شې، خدای دې راوله. خدای مې په خیر ولي، نه پوهېږم چې دا وجه څه ده. ښه ما دې کامره به هغه پورې خورګۍ کامره خلاصه کړله، زه دلته یو ډېر دروند مشر راخلم، دی به څو خبرې تاسو سره وکړي. نو آفرین دی نوري صاحب، سخته ده دغه کوم مبارزه چې ته کوې، دا لویه حوصله غواړي، د هر چا د وسې کار هم نه ده. الله پاک تاسو نور هم همت درکړي، نور همت دې الله پاک. امیر لالا ستړی مو شو، په خیر راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران خوشحال صاحب، تا ته او دغه ملګري ته ډېر زیات احترام، مینه او خوشحالیانې. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. وعلیکم السلام. لکه ګروپونه نشته، لکه ګروپونه خو مړه دي ټول. دا ګروپونه فی الحال چالان دي، لګېدلي دي او ایر کنډیشن لګېدلی و، هغه ما بند که ما چې دا ستاسو لایف مزاحم نه شي. نو ما درته په کمنټ کې مولا ولیکل دغه ملګري ته مې بس سترګې ډکې شوې، څومره ښکلې ځواني ده او څومره ښکلی استعداد لري. په کمنټ کې مې درته لیکلي هم وو که زما په دې یوه سترګه باندې کار کېږي، در ومه غواړئ چې هر ځای کې چې زه ور ورسېږم او دا یوه سترګه وله ورکړم، زما دا یوه سترګه نه وي، خو چې دی د دنیا وویني، د دنیا ښایست وویني. مننه قدرمنه وروره، وایي انما العمال بالنیت، الله پاک په نیتونو فیصله کوي. دغه نیکه خبر دی چې وکړه، الله به تا ته د دې اجر درکوي حتما، ځکه تا د زړه له خلاصه دا خبره وکړه. خدای دې دغه یو تار ویښته هم مه کنډوه قدرمنه وروره، امکان نشته. دا ډېری هېوادوال، خدای دې ټول هېوادوال ژوندي، ټول بدن د وجود مې ده، دا خبره زیاتره یې کوي، خو ډېره سخته ده چې دا خبره څوک یې دا غټه قرباني غواړي. اما امکان ننني عصر کې نشته چې سترګه دې ړنده شي او بېرته د بل چا سترګه واچول شي. په هر صورت تاسو زما وجود یاستئ، ستاسو سترګې زما سترګې دي، نو ستاسو هر څه زما دي، نو ستاسو سترګو نه استفاده کوم که نه مشکلات خو تاسو ته وایم، دغه مشکلات مې حل یې کوي. ډېره مننه. الله رب العزت تا ته بس غیبانه
د سترګو رڼا درکړي، خدای دې روغ کا. د خدای سره هېڅ کمای نشته، کولی شي چې تا ته همداسې خپلې سترګې روغې کړي. ما په شعرونو کې هم دغسې څه ویلي وو چې سوري رانه هېر شو، دغه شعرونه وو چې که چا ګردې لګي چې ور یې کړمه، اوس غریب نه یم سخي یم نور. نو داسې ده که نه چې خامخا که کار ورباندې کېږي نو باور وکړه چې در ډالۍ به یې کړم او په مینه به یې درکړم دله، خو خدای دې رحم در باندې وکړي. آمین که وروره. ما ته دې سترګه رام کړه، ما واغوستله، استفاده مې تر کړه، خو خدای دې او تار ویښته هم مه کنډوه. جار دې شم قدرمنه، جار دې شم. ډېره مننه ورور. ژوندی اوسې. نوري صاحب ډېره مننه. ټول ودان خوشحاله اوسئ چې زموږ نوري صاحب ته دې ډاډ ورکړه. نوري صاحب خو په همدغه حالات کې افغانستان خلکو لپاره ډېره خوشحالي، ډېره خوښي ورکړې ده او بار بار یې اتلولي ورته راوړې ده او خپل هېوادوال یې خوشحاله کړي دي. بېشکه ډېره ښکلې ځواني لري او فکر کوم ښه استعداد هم لري. ځکه تاسو ځای کې ګرمي هم ډېره ده، آیسي هم ګل شوې ده، نو طبعا څه مشکل وي. وایي کائناتو کې دی ښکلی د انسان مخ، همدته دی ډالۍ وي. کائناتو کې دی ښکلی د انسان مخ، رب جوړ کړی دی په ګوتو د جانان مخ. او لکه څومره چې شیشه د موبایل ګورو، کاش چې دومره مو کتلی د قرآن مخ. او نور شعرونه پکې شوخ دي، نه غواړم چې دلته یې ولولمه. دغه 2 شعرونه ما بس دغه ته د پیرزونې او ډالۍ وه. بس په ده زړه ډېر قبول دي. نور درنه اجازت غواړم، زه درنه ځمه، ښه لایف ولرئ او درته ګورم ناستې مه لاندې خپرونه مه اورم. قربان زیاته مننه. السلام علیکم. نوري صاحب احیانا تاسې روغ وئ، فکر کوئ چې دومره پرمختګ به هم کړی و، دومره به د نړۍ په سطحه خلکو پیژندلی، نړیوالو سازمانونو به درته دعوت درکاو، څه وایي زړه دی دغه خواري به هغه وخت کې نتیجه ورکړې وای؟ خوشحال صاحب، تاسو که تاریخ ته مخ کوئ، که تاسو د نړۍ بعض ناشنا انسانان وګورئ، هغوی هلته پرمختګ کړی چې د ژوند کې تغییر راغلی ده. زه چې کله کومانه په هوش راغلم، که پوه سوم چې وښه سترګې خو دې ړندې شولې، خو یا به مړ کېږې او که مړ نه شولې، الله حتما تا ته پلان لري. دا 2 خبرې. ځکه زما ټول غاښونه خوله کې مات ول، یو غاښ زما نه و، زما دا مخکې اوس هم په لسګونو چرې پرتې دي، سمه ده، او ستوني نه مې تقریبا په تر کال زیاته ما ستوني نه ساه اخیستله. نو ما دغه 2 سوچ وکړ چې یا به مالې الله درته ښه ځانګړی پلان لري او یا به دا وي چې مړ کېږې به. خو الله رانه روح وانخیسته، پوره به مې نه وله. نو له همغې ورځې نه تر دغه ننه پورې الله ماته د ټولو افغانانو په خاطر د الله ماته عزت را کړی ده. نن سبا یو نابینا بینا سره سیالي کوي، دا عزت د کسه ده، د الله یې را کوي. یو نابینا لامبو وهنه، یو پټو سترګو باندې په لسګونو کیلومتره منډې وهل، دا هغه څه دي چې ناشنا کار دي. تاسو تاریخ ولولئ چې په افغانستان کې داسې لوبغاړی تیر شوی ده مخکې له مانه چې هغوی د نابینا لامبو وهونکی وي او نابینا د ځغاستې لوبغاړی دی وي، و نه وه. نو دا ستره لاسته بېشکه چې ممکن ماته په جوړتوب کې نه وه میلاو شوی، ځکه هر څه الله کوي. بېشک ډېره مننه نوري صاحب. کور ودان د پښتنې هغه فقط همدا وه چې کله کله د انسان چې الله پاک نه یو څه اخلي بدل کې بل څه ورکوي. تاسې په خپلو خبرو کې یادونه ورته وکړله که نه. دا به شو د ورزش برخې ته هم چې دغه ځوانانو ته د پیغام په توګه به سړی ووایي که نه، چې موږ زیات ځوانان که تاسې وګورئ کار کوي اما ورزش ته وخت نه لري، نه یې ورکوي که نه. څومره په یو انسان په ژوند کې ورزش یا سپورت کول مهم دي؟
خوشحال صاحب موږ پیسې ګټو اما صحت بایلو، دا ښه کار نه ده. موږ باید پیسې وبایلو، صحت وګټو. زه په دغه لایف کې ستا لایف کې زه په ټولو افغانانو غږ کوم، دوی د امتحان کې زما دا خبره خپل د مخ تصویر د واخلي او ګالري کې د ځان سره سیف کې ودې ساتي او تمرین ته د شروع کی که هغه هر برخه کې وي، که منډه وي، که لامبو وهنه وي، که داسې یو ورزش وي چې تقریبا د مخ قیافه ورته خراب نه کړي. موږ بعضې ورزشونه لرو لکه د غذا د لوبې دي چې تقریبا دا په نړیوال اولمپیک کې د رسمیات هم نه لري، په دې خاطر چې خطرناک دي که نه ټول ضربه په مخ لګیږي. نو بنان له دې نه علاوه هر ډول تمرین د دوی وکي او یو کال بعد د دوی بیا د مخ تصویر واخلي او دوی د یو بل چاته درېمګړي ته وښیي چې کوم تصویر بهتره ده. سره له دې چې په دوی به یو کال هم تېر شوی وي، یو کال باید سړی زوړ شي که نه مخ په زړتوب رواني، اما دا به ځوانۍ خواته رواني. نو هڅه وکئ چې تمرین وکئ. تمرین کې دوه ګټې دي. خوشحال صاحب غږ مې اورې؟ تمرین کې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې صحت به دې برابر وي. دومه ګټه دا ده بعضې استعدادونه دي پټ دي، هغه انسانانو ته نه معلومیږي. که دا چېرته تمرین کړي د ده دغه استعداد نه معلومیږي چې والا ما کې یو څه شته ده، له هماغه ځایه دا بیا پرمختګ کولی شي. هېڅوک مستقیم په نړۍ لایف بیا قد نه پوهېږم چې اساسي مشکل څه شی ده، خو کله کله دغسې یو شی کېږي. په هر حال نوري صاحب زه بېرته راخلم څو دقیقو کې. ملګرو تاسو به ته هم نوبت در کومه، تاسو راخلم. نوري صاحب ته مې انوایټ وکړ خو نه پوهېږم چې ونه څه ورغلی انوایټ. نوري صاحب انوایټ مې کړی دی. لورکۍ دې در سره مرستیاله ده. نو ما یو کار بل خوشحال صاحب وکړ دا ځلې چې وای فای مې آف کړ او ډیټا مې آن کړ. موږ چې د دې تغییر د دې هغه وګورو چې وجه خو به د انټرنیټ نه وي. ممکن کله کله نوري صاحب څو دقیقې لرو، له ځان سره یو څو ملګرو ریکویسټونه پراته دي، دا به راواخلو زر زر چې دوی نه واورو تاسو ته څه ویل لري، څه پوښتنې لري، څه غوښتنې لري. سمه ده په دوړ سره. سلامونه خوشحال صاحب. وعلیکم السلام. سلامي شه ورور، په خیر راغلی. کامره دې اف کړه، زه نوري صاحب هغه پورې راخلم. زما ځکه تیرم ده خو بیا هم کوشش وکړه چې خلاص شي. خوشحال صاحب څنګه جوړه په خیر یې؟ تاسې خاص دی په خیر. دغه نصیب افغان زه راخلم هېڅ نه کېږي، نه پوهېږم څنګه مسافرۍ سره څنګه ژوند زندګي ښه تېرېږي؟ شکر الحمدلله. شاید فیسبوک یې سره ملګري خو دغه ټیک ټاک کې اوس مې وکتلې، هغه مې ریکویسټ ورته وکړی فالو به دې هم کړم. ډېره مننه. واقعیت هم دی نوري صاحب د هغه سره ډېره ښه موضوع ده. نوري صاحب خو ولا چې یو قدرمن اتل دی د افغانستان لپاره، ځکه ده په ډېر دردېدلي او کړېدلي وخت کې او په خپل یعنې دغه مات ګوډ بدن باندې د افغانستان لپاره دا قهرماني او اتلولي کوي. نو ډېر قدرمن اتل دی. والله دې کامیاب ښاد آباد لري. او که زموږ په بدن باندې ښه کېږي، زه خپل هم د سترګو نه ډېر کمزوری یم، خو ضمیر صاحب په هېرونه باندې زه هم ورسره کومک کولی شم چې خپله سترګه ورله ورکړم او نور مالي چې څومره زموږ سپانسر غواړي انشاءالله ورسره کوو به یې. جار دې شه وروره، خدای دې عزت وکړه. ډېره مننه. غږ مې اورې ورور؟ اورم نوري صاحب. مننه وروره، مننه. د په نېټ کې څه ستونزه ده ولاکه به چې څه ستونزه ده؟ ډېره مننه. ستاسو پیغام به زه ورور رسوم. ورور کور ودان ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې، خوشحال صاحب آباد کامیاب یاد اوسې او چې هر چیرې ډوډۍ دې ګرمه اوبه دې یخې. جاوید فکري څه خدمت یې امري، فیسبوک یې سره ملګري یو او ویړه دې ځوان یې قهرمان یې اتل یې ورور دې په خدمت کې دی.
او زه کامیاب صاحب تیار فالو کوم چې کله کله سړی نه پیدا کیږي. ډیره مننه، ژوندی اوسې. الله دې کامیاب آباد لره ژوندی اوسې. زه به کوشش وکړم چې نوري صاحب راواخلم، ځکه نو نه پوهېږم چې څه ستونزه ده. ښه، کله کله نور نه پوهېږم دغسې ستونزه پیدا کوي. دا آنلاین سیستمونه خو دغه ډول مشکلات لري. لوی رسنۍ دي، په هغه کې کله کله مونږ برنامې کولې، نو کله کله دغه آنلاین مصاحبې آنلاین مرکې به مو کولې، دا مشکلات پکې ول. نو اکثره داسې امکانات به هم زښت ډېر ول، نو دا پیدا کېږي په هر حال. نو د هغې دپاره تاسې بښنه کوئ. زه به څو شېبو کې بېرته نوري صاحب راواخلم. ښه، نوري صاحب لایف ته راننوته. هو، زه پیدا کړم اوس. پیدا مې کړو. نو ډېره مننه تاسې نه ملګرو. سلامونو ته وعلیکم. اوسئ، خوشحاله اوسئ. بېرته بیا لاړه، نه پوهېږم. ښه، یو ځل بیا هم هڅه کوو چې نوري صاحب زه راواخلم. انوایټ مې ورکړی دی، انشاءالله څو شېبو کې بیا راواخلم. 73 په خیر راغلی. نه پوهېږم ستاسې ستونزه ده، مشکل وه. په هر حال ډېره مننه. وروستي پیغام ته ټول مینوال ملګري په تمه دي چې نوري صاحب نه پیغام واوري. خوشحال صاحب وبخښئ چې دغه څه ستونزه ده، زه نه پوهېږم. دلته لیکي banded from the room نه پوهېږم چې هدف په دې نه څه وي چې له دغه اتاق کې موږ لایف کې ډېر وخت لپاره نشو پاتې کېدی، که کومه بله مسله به وي. په هر صورت زما اخرنی پیغام دا ده چې خدای دې ټول راته ژوندي لري. فقط هڅه وکړئ چې د واحد افغانستان لپاره، واحد یو ملت لپاره کار وکړئ. نو خپل تمرین کوئ، خپل اهداف ځان ته په ژوند کې وټاکئ. نو پیسې شوق به نه کوئ، د صحت شوق به کوئ. ډېره مننه نوري صاحب. کور ودان ژوندی اوسې. نه پوهېږم چې بار داسې راځئ. ریحانو ډېره مننه، ژوندی اوسې. مونږ وخته نه مرکه شروع کړې، خو ځکه کومنټ ماته اوس ښکاره شه. کله چې دغه ډول لایف وي بیا دا کومنټونه ډېر کم ښکاري، د یو ملګري کومنټ ښکاري. نو په دې خاطر باندې له تاسو ټولو ډېره مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ. زه نوري صاحب راغلم چې دا وروستی پیغام یې واخلو بېرته. دغه شیشه که تاسو څو دقیقو لپاره وټکوئ، انشاءالله مشکل حلیږي. ما انوایټ ورکړی، انشاءالله څو شېبو کې به نوري صاحب راواخلم. او دغه شیشه چې وټکول سي نو هر ملګری چې اویا اتیا ملګري دي، نو چې یو دقیقه هغه ورکړي، یو 10 زره خو راځي په یو دقیقه کې. ښاغلي محمد نوري هغه کینسل سو، بیا به ورسمه. خیر، انوایټ مې بیا ورولېږه، انشاءالله چې بیا به یې راواخلم. نو انسان باندې هر ډول حالات راځي. مونږ ځوانان چې بینا یو، روغ جوړ یو، لاسونه او پښې مو هم ستا ده. مونږ کله کله خپلې قوي ارادې ماته وایي چې نه والا نسو کولی، دا شی امکان نه لري، دا ډېر سخت کار ده، او دا به چېرته وسي، دا کیسې کېږي که نه. نو دغه شیان نه تاسې اصلا تېر سئ، تاسې ووایئ چې هو کېږي، هو کولی سم، زه یې باید حتما وکړم. نو تاسو به انشاءالله په ژوند کې بریالي اوسئ او کامیابه وئ. ښه مثال یې نوري صاحب دی چې دی په 2 سترګو نابینا دی، اما دا د افغانستان لپاره د منډې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټي، دا په لامبو وهنه کې لومړی مقام ګټي. دا ډېر لوی کار ده چې ممکن بینایان سره دی چې دی په لوبه کې نابینا او بینا دواړه لري، اما دی ورسره سیالۍ کوي. دا لوی کار ده. نو همت مه بلئ، هېڅ وخت کې ارادې مو قوي وساتئ، انشاءالله بریا ستاسې ده.
نوري صاحب بیا هم په خیرونه ستړي مه شئ. ډېره مننه لیدونکو له تاسې هم مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ چې راسره وئ او تر اخره مو ملتیا وکړله. زه یو وروستی ټری بیا بې وکړم که دا اوس دا ځل راواخلم چې د نوري صاحب پیغام به ورو. فکر کوم چې مشکل زیات ده. ها په هر حال ډېره ډېره مننه. ژوندي اوسئ، کور مو ودان سئ. د خپرونې له پیله تر پایه انشاءالله نورو کې زه د افغانستان ښه ښه اتلان د کرکټ له ډګره، د ورزش له ډګره، د رزمي لوبو له ډګره زه به دوی رااخلم او انشاءالله دوی سره به د دوی په ژوند، د دوی په فعالیتونو، د دوی په کارونو باندې بحثونه کوم. د نه علاوه ځینې سیاسي خپرونې به هم ولرم او ادبي پروګرامونه خو هسې هم لرو. کله ناکله د شپې بنډار کوو چې ملګري ټول پکې دي، هغه خو یو سره نو هلته به هم بنډار کوو او خپله سیاسي برخه او د ورزش برخه به هم فعاله ساتو. انشاءالله خپل ځوان استعدادونه به ټولنې ته وړاندې کوو چې موږ دغه ډول ځوانان په افغانستان کې لرو. دومره باهمته چې نړۍ ته یو ښه مثال ده. ښه په هر حال ډېره مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. تر بیا او بلې خپرونې ښه وختونه. الله مو مل.